یو فریسي عیسی ته بلنه ورکړه چې د هغه سره ډوډۍ وخوري. نو عیسی د هغه کور ته ورغی او د هغه سره دسترخوان ته کېناست. په هغه ښار کې یو بدکاره ښځه اوسېدله. هغه خبره شوه چې عیسی دغه فریسي په کور کې ډوډۍ خوري. نو د عطرو څخه ډک د مرمرو د بوتل سره راغله. هغه ښځه د عیسی شاته د هغه د پښو سره ودرېدله او ژړلې. د هغې اوښکې د عیسی په پښو باندې توی شوې او هغه لمدې شوې. ښځې هغه په خپلو ویښتانو باندې وچې کړلې، د هغه پښې ښکل کړې او عطر یې ورباندې واچول. کله چې هغه فریسي چې عیسی یې میلمه کړی و دا ولیدل، نو د خپل ځان سره یې وویل که چیرې دا سړی په رښتیا پیغمبر وای نو هغه باید په دې پوه شوی وای چې دا ښځه چې هغه ته لاس وروړي څوک ده او څنګه ښځه ده. هغه یوه ګناهکاره ښځه ده. نو عیسی هغه فریسي ته وویل ای شمعونه، زه غواړم تا ته یو څه ووایم. هغه وویل ښه استاذه ووایه. عیسی وویل 2 کسانو د یو چا څخه پور اخیستی و. د هغو څخه یو یې 500 د سپینو زرو سکې پور وړی او بل یې 50 سکې. هغوی دواړو هیڅ نه لرل چې خپل پور ورکړي. نو پور ورکوونکي هغه دواړو ته خپل پورونه ور وبخل. نو اوس په دې دواړو کې به کوم یو د هغه سره زیاته مینه وکړي؟ شمعون په ځواب کې وویل زما په خیال کوم سړي ته چې زیات پور وبخل شو. عیسی وویل تا سم قضاوت وکړ. بیا یې ښځې ته مخ راواړو او شمعون ته وویل دا ښځه وینې، زه ستا کور ته راغلم خو تا زما د پښو د پاروبه رانه وړلې، خو هغې په خپل اوښکو باندې زما پښې ووینځلې او په خپل ویښتانو یې وچې کړلې. تا زه ښکل نه کړم، خو د کوم وخت نه چې زه دلته راغلی یم دا ښځه لګیا د زما پښې ښکلوي. تا زما سر په تیلو غوړ نه کړ، خو هغې زما په پښو عطر واچول. نو زه تا ته وایم چې هغې زما سره ډېره مینه وښودله ځکه چې د هغې ډېر ګناهونه وبخل شول. خو د چا چې لږ بخل شوي هغه لږه مینه کوي. بیا عیسی هغې ښځې ته وویل ستا ګناهونه وبخل شول. دسترخوان ته نورو ناستو مېلمنو په خپلو کې سره وویل دا څوک دی چې حتی ګناهونه هم بخي؟ خو عیسی هغې ښځې ته وویل ته خپل ایمان وژغورلې، په خیر لاړه شه.